نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دا علاقہ چکرو لگئی او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکہ دا یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکہ دا میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکہ دا ویفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگریو خیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی او پوٹے منگ دا پرستری شروع کری دی ناغیتا دا سیزون میزون تڑلی دی نو دا یو جمعہ دو بے انشاءاللہ منگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دل عجر در کی لون بے روز با دومر اگدے لکر یو کال دویم روز با دومر اگدے لکر یو میاشت دریم روز با دومر اگدے لکر یو افتے او باقی روزے بیدا سیوی لکا عامر وزے دے کے بسیب دے چکرو لگئی پا دے ٹول ازمکا او دے با دا خدای دعوی بدا کری دے بوئی زا خدایم دے بدانوی چی دا خدای بندیم زا خدایم او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای مغیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تبوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تبوی چی فصلون اوچکے فوراً با فصل اوچشی باران با بنش چینو کی خولونو کی اوبا با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کمال دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغا مال با دا پس روان شی دا سے با پسیدی لکا دا شاتو دا مچے چی دا شاتو اغا بابا پسیدی دا شاتو چی کم مشر دے و کم بادشاہ دے اغا پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دقا سی دا مالون بور پسی روان شی خلق با دقا سی پاتی شی دا لوگ تن دے با خلق ملشی تو جو ابتلا دا امتحان دے واپس پاک قوم راشی سنگا چل دے ما خدای مانے سنگا مال دولت میں در ختم کے غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچے سوکر کے اغا خدای وی کنا غیب ہوتوی او مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ دولت او مال راکا باران تبا حکم اوکی چی شوروش باران بشوروش چینو تبا حکم اوکی لازرغونی بشی کیانو کی اوبا پیداش بیا با مال دیر شی تردی حدا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبور شی ما دا خدای منه اغیب ہوتوی نمون خطا خدای نمانو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای منه اغیب ہوتوی سنخ بخکارا کے وی استاسو پلارانو نکونا چی کمڑی چلا دا اللہ جم دی کم او منه وی وہ یرا کدا کار دیو که خمونگ تا بیا خدای منو زمونگ پلارانو نکونا چی کمڑی دی کازی را جم دی کل خو خدای دی منو وی کم دی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمکہ بوش لیگی و شیطانان بداغوی پا شکل رو دی زمکینا ایبا شیطانان خدا غید پلاران و دا نکونو پا شکل زمکینا روزی دیو او دا خو میغا پلار دے دا خو میغا رور دے دا خو میغا نکا دے فوراں پا دجال باندی ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا صلی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدا ندے پوشے ولی زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کے عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سے بلندی لکا شین انگور چی بار روتی دغا سی دستر گو دا گاٹے بے بار روزی خلقو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اغا بے پیجنی بل سالی با نپیجنی پا دے تندی دا پاسا بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دے تندی دا پاسا ورطا لکلی خو یارا چی کم سوچا مسلمان دے اغا با پیجنی او چی کم کافر دے اغا تا با دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضای که ادرے گے چی دا کم بہر نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سموے چی برا خیجی لگون دی لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا چی نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاسا بے ورطا لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن چی دا کافر دے دا سے نخن خانے بای پا یو قوم باورشی دا غی قوم باندے با آفت راغلی دا غوی ساروی بملشوی دے باورشی ولی خپایے جی پا مونگ باندے آفت راغلی دا مونگ ساروی ملدی ٹون
که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې؟ هغې وی بلکل دې منو. دی به والا هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي، هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه موږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د دجال دا کم جنت تے نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورئ، او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورئ. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیہ السلام وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي، 13 کاله پس به یو بچی وشي، 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی، ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا خبرې هم کوي. او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به، او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیہ السلام یادوي نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم چېرته یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو، خو چې نبی علیہ السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، همغه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړه چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده، اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای را کړی دی. مونږ وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي، څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري، مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبي علیہ السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل، وی اومقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیہ السلام ته خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صاحب د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه، نبی علیہ السلام راغی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که که دې زوی له اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیہ السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی؟
ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې سترګې مې ودې ویله مې بیداري. وی سینې وی یو تختینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته مو د دریاب د پاس یو تخ را تخکاریږي. پیغمبر علیہ السلام او فرمایله شیطانانو تخت چې د تخکاریږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دل راځي که نه راځي؟ وی او دو خبرې رښتیا او یو دروغه. کله دو دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې سورت دخان پټ کړ. سورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ. دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې سورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي. وی ما ته چې نور خو نه پیږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي. نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیہ السلام ورته چخشه اخسا فلن تعدو امرک چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غي نه تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبيث معلومیږي چې دا سر ته وغردم اقوا مردار یکم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولی وجنه یو یهودی معشوم دی او که دجال وی نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی دی. خبر خلاصه شو. یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی پلاره باندې روان یو خبره ترې کو. وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی. وی دا سیر را باندې رااله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یره را باندې رااله. وی یره را باندې رااله. وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي ګوري. وی ما ته وی چې یره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي. دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا څه کار دی چې د دجال متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله. وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي. وی دا ګوي کوم چې ته د عربو پیغمبر یې ګوره. او بیا ورته وی دا دالک نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم. نبی علیہ السلام ته وی ته دا ګوي کې چې د خدای رسول یم. نو پیغمبر علیہ السلام مرتغونه کو خور روان شو ته امنت بالله ورسوله هو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلق دا خبره کوي چې ته دجال. وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه. ایمه چاو وی دغه مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده؟ ایمه چاو وی دغه د مدینه منوره نه رواني مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري د څنګه دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ځکه دای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پرې خو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنه زمانه کې روزي نو بچی به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یو ځای شو. ګوره دې نخونه پته لګي وی چې را سره یو ځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې یله کتا مطالعه خلق دجال وي خو خلق دا خبرې کوي چې ته دجال وی. ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری دا څه ده کنه. ایمه چاو وی دغه مسلمانې د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي. دا څه ده؟ ایمه چاو وی دغه د مدینه منوره نه رواني مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري د څنګه دجال یم. وی هاوی ما په یقین راغی چې واقعي ته خود دجال نه تا نه خود دجال نه جوړیږي. ځکه دای مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دی پرې خو ده هغه نه وروته نبی هم موجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کېږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دا وکه. بیا ما ته وی
زما د قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی. او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچي به نه پیدا کېږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینې منورې په کوڅو کې را یوځای شو. ګوره دې نښو نه پته لګي. وایي چې را سره یوځای شو نو ما ورته نیغ نیغ وکتل مې چې یلکه تا مطالعه خلک دجال وایي. وی او پړسېد، وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې. وی ما وی چې زړه رانه ووته، منډه مې کړې. نو حضرت حفصې رضی الله عنها دا ورغی بیا خور وه ام المؤمنین. وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سم شه مه ورنږدې کېږه ورته. بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې، هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو، رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابی راغی تمیم الداری رضی اللہ عنہ او دی عیسائیو رستو مسلمان شوی دی. چراغ پیغمبر علیہ السلام تے علوی وی صاحب دریاب کی کشتے کے سوارو لا بادماری کشتے ونو پاگئی کہ دا موافق سمت نهوا رازی خطاب زیت رسی او کہ دا مخالف سمت نهوا را لنو پبل طرف دی بیا غرزی. وی هواگانی دا مخالف سمتونو نشورو شوی. وی خیر دا منگ دا کشتے پا مخقلا چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو، 13 کسه ومونږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو، اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته مونږ کشتۍ ودروله وروختو، یو حیوان مو لیده، داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو، ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دی پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شا کم خوا ده، داسې د ویښتو ډک. وی مونږ ته ویریدو. وی ما ته مونږ ته وی چې یریږه ما دې خوا راشه. وی مونږ ورته چې ته څوک یې؟ تا خو مونږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم. جاسوس. وی مونږ ورته چې دلته څه کوې؟ وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی، هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی مونږ ورغلو. وی چې مونږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو، وی هغې کې یو سړی پروت دی، لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې مونږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی، مونږ د یو بل نه منډې کړی، ویریدو. وی مونږ ته وی چې څنګه رالی دلته؟ وی مونږ وی چې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس مونږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته؟ موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته؟ موږ وایو چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وایي چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. بیا ران تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ موږ وایو چې یو پیدا دی. وایي چې دا بس زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر صاحب ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم، یو توابې ته به نشم داخلې دی، توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام دم دا قصه وکړه چې قصه مو کړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم، دا تمیم الداري او د دا یو کم 13 ملګري ورسره ملګري دي، هغه سړي دوی لیدلي، دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه. او چې دی وایي چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم، توابې ته به نشم داخلې دی. نو پیغمبر صاحب دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وویله الا وهذه الطوابه، وی توابه هم دا مدینه منوره ده، دې ته به نشي داخلې دی، باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منورې په هر یو کوڅه باندې به دو فرشتے مقرری. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتے به په کروڑه باندې وي او مخ بوله بل طرف ته اړی. نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي، بیا به فساد شروع کی، د به خلق مسلمانان کړي، خواري به کړي، د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھیں چې دجال لا شي واپس به خلق گمراهان کی. دی بم حیرانی چې خدای پاکا زوس سوکم کم خلق چې مسلمانان کړل، جهاد می په وکړو
علاقې مې په فتح کړې. خدای خو رانه بیا دجال په بل طرف واړو، اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي، دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیہ السلام را کوز کی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دو فرشتو په وزرو به لاسونه خودي، او د بیت المقدس د دو منارو په خوا کې به دی را کوز شي، او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې، او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو دا ساس کی به تی ځوړندېږي. دی به را کوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب، د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه، دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي، او سا به څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لشت هم نه که نه، د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیہ السلام به را کوز شي. چې را کوز شي نو مهدی به ورته مسله پرېږدي چې را مخکې شه. ابویي نه، ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابویي نه، دا امام مهدی ستاسو نه دی، او امامتی به هم دی کوي. زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم، ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم، خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر تاسې ګوري لکه مونږ چې ګډ ته ګورو، او صلیب د هغوی عبادت کوي. وی په دې عیسی علیہ السلام مونږ وجلی دی، حالانکه عیسی علیہ السلام خدای اسمان ته خېجوي، صلیب به مات کی، او د عدل و انصاف حکومت به عیسی علیہ السلام شروع کی. دجال پسې به وګرځي. مهدی ته وی لښکر را جمع کا چې د پسې ورشو. دی به ګوري را پیدا کوي، به یو ځای کې به را لاندې کی، چې را لاندې کی عیسی علیہ السلام به پې حمله وکړي، په خپله نیزه به ووهي او مردار به یې کړي. خلکو ته به یې وښیي تاسو وګورئ چې کم سړي ځان ته خدای وی دا د هغه حشر، هغه له به خدای عجیبه طاقت ورکړي. د مدینې منورې نه یو سړی به راشي، دجال ته مخامخ بشي. دی به ورته وي ته ما باندې ایمان لري چې زه خدای یم؟ به ورته وي زه دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب یې. وی ګوره سم شه ګنې وجنم دی. وی زه ګوی کوم چې ته دجال او کاذب یې، خدای نه. دی به خلکو ته ووایي چې ښه که دې مې اوس مړ که تاسو به ومنئ چې زه خدای یم. هغې مونږ ته مخکې نه منلې چې خدای یې. اره به وله په دې سر کېږي او په دې منځ به اره کي، نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي، دې منځ کې به داسې مزل وکړي. مړ مې که؟ هغې به وایي او. وی که اوس یې واپس را جمدې کړم او به منئ چې زه خدای یم؟ وی چې مونږ خو ته مخکې منلې چې خدای یې، واپس به یې را جمدې کړي. نبی علیہ السلام فرمایي نیغ به ورته ودرېږي، داسې به پړقېږي لکه د میاشتې غوندې به یې دا مخ پړقېږي. بیا به ورته وایي وی څنګه چل دی؟ ما منې چې زه خدای یم؟ وی نه، اوس مې د باندې ښه یقین راغی چې ته هغه دجال کافر یې. وی بیا دې وجنم؟ وی نه مې شي وجلی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې یو کس دی یو ځل مړ کي، دوباره به بیا د هغه په مرګ قدرت نه راځي. دی به وجني اوچتی به، لیکن د هغه په مرګ باندې به د هېڅ قدرت پیدا نشي، رسوا به شي دغه ځای کې. نو عیسی علیہ السلام به لګي چې دجال به مړ کي. چې دجال مړ کي، عیسی علیہ السلام به په دې مخ د ځمکه حکومت شروع کړي، او داسې د عدل و انصاف حکومت به شروع شي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی یو انار به دومره غټي، یو انار چې په سوونو خلق به هغه خوري خلاصیږي به نه، او د یو انار پوستکې به دومره غټي چې لویه ډله به ترې لاندې ناستي او هغې له به سورې ورکوي. یو چیلی به د یو قوم دپاره د پیو کافي وي، یو غوا به د یو قبیلې دپاره د پیو کافي وي، یو اوښه به د یو کلي دپاره د پیو کافي وي. داسې به دا اسمان دا اوبه راوورئ، زرغونتیا به وشي، میوې به زیاتې شي، ځمکه به زرغونتیا زرغونه کي، مسلمان به ډېر زیات خوشحال کي، او ډېر د عدل و انصاف حکومت به بیا شروع شي.